عیسی چې د روح القدس نه مامورو او د اردن د سیند نه واپس شو نو روح القدس هغه بیابان ته بوتلو، چرته چې هغه تر 40 ورځو پورې په بیابان کې د ابلیس په لمسون کې وازمایل شو. په دې دومره ورځو کې عیسی هیڅ ونه خوړل او په آخر کې هغه نار نه ور شو. ابلیس هغه ته وویل چې که ته د خدای پاک زوی نو دې کاڼي ته حکم وکړه چې روټۍ شي. عیسی جواب ورکړ، صحیفې فرمایي چې بني آدم تش په روټۍ نه پایي. بیا ابلیس هغه په لوړه اوښې جوړو او د دنیا ټولې بادشاهۍ د سترګو په رپ کې ورښکاره کړې او ابلیس ورته وویل چې زه به د دې ټولې اختیار تاله درکم او هغه شان او شوکت هم چې د دې سر تړلې وي، ځکه چې دا ماته په اختیار کې راکړي شوي دي او زه هغه چاله ورکوم چاله چې زما زړه غواړي. که ته ماته صرف سجده وکې نو دا هر څه به زه تاله درکم. عیسی جواب ورکړ، صحیفې فرمایي چې ته تش مالک خدای پاک ته سجده کوه او صرف هم د هغه عبادت کوه. بیا ابلیس هغه یروشلم ته بوتلو او د خدای پاک د کور د مینارې په سر یې ودرولو او ورته یې وویل چې که ته د خدای زوی نو خپل ځان دلته نه ښکته وغورځوه، ځکه چې صحیفې وایي چې هغه به ستا په هکله خپلو فرښتو له حکم ورکي چې ستا حفاظت وکړي او هغوی به تا په خپلو لاسونو کې پورته کړي، هسې نه چې په کاڼي تندک وخورې. عیسی هغه ته جواب ورکړ، دا ویلې شوي دي چې تاسو په خپل مالک خدای پاک ازمیښت مه کوئ. دغه شان چې د ابلیس ټول لمسون سر ته ورسېده نو هغه تر بلې موقع پورې ځان له پرېښودو. بیا عیسی د روح القدس د قدرت نه مامور ګلیل ته واپس راغو او په ټول ملک کې د هغه اوازه غیر چاپېره خوره شوه او هغه د هغې په عبادت خانو کې تعلیم ورکولو او ټولو خلکو د هغه لویي بیانوله. بیا هغه ناصرت ته راغلو چېرته چې هغه لوی شوی او د سبت په ورځ عبادت خانې ته د معمول په مطابق لاړو. هغه د کلام د تلاوت دپاره ودرېده او ورته د یشیا نبي تومار ورکړی شو. هغه تومار کولاو کو او هغه ځای ته راغلو چې پکې لیکلي وو چې د مالک خدای روح په ما نازل دی، ځکه چې زه هغه مسه کړی یم او دې لی رالیږلی یم چې غریبانانو له زیرې ورکم، چې قیدیانو ته د ازادۍ اعلان وکم او ړندو ته د بینایۍ اعلان وکم او چې مظلومان آزاد کم. او په دې کال به د مالک خدای د احساناتو اعلان وکم. هغه تومار اونغښته، خادم ته واپس ورکو او کېناسته او په عبادت خانه کې ټولو خلکو هغه ته نیغ کتل. بیا هغه هغې ته وفرمایل، نن چې تاسو کم کلام واورېده نو هغه پوره شو. هغې ټولو د هغه صفت وکړو او د هغه د خولې نه د داسې برکتناک کلام په اورېدو حیران شول. هغې وویل چې ولې دا د یوسف زوی نه دی څه؟ بیا عیسی وفرمایل، بېشکه چې تاسو به ماته دا متل ضرور واوروئ چې حکیمه خپل ځان روغ کا او دا به ووایې چې تا چې هر څه په کفر نهم کې کړي دي موږ هغه اورېدلي دي، هغه څه دلته په خپله خاریه کې هم وکړه. خو زه تاسو ته رښتیا وایم چې یو نبي په خپل ښار کې چا قبول کړی نه دی. خو زه تاسو ته وایم چې د الیاس په ورځو کې په بني اسرائیلو کې ډېرې ضرورتمندې کونډې وې، ځکه چې د 3 کالو راسې باران نو شوی او په ټول ملک باندې سخت قحط راغلی و. خو الیاس په دې کې یو ته هم د امداد دپاره ونه لیږلی شو بغیر د هغې غیر یهودي کونډې نه څوک چې د سیدا په علاقه کې د صارفت په ښار کې اوسېدله. او بیا د الیشا نبي په زمانه کې په اسرائیل کې ډېر جزامیان وو، خو د نعمان شامي نه بغیر هغې کې یو هم پاک نه کړی شو. په دې اورېدو د عبادت خانې ټول خلک په قهر شول. هغې پورته شول، هغه د خاریې نه بهر وویسته او د هغه غره سر ته یې بوته چې دغه خاریه پې آباده وه. مطلب یې دا و چې د هلته نه یې ښکته وغورځوئ. خو هغه د هغې د منځ نه ووته او لاړو.